سپیرو چک کې ګرلفرند چک کې څنګه ونه خدای ور کړی دا د چینار په شانې دنګه څونه ښایسته ځوان دی مړه دې نشوتې چې جوړ کړي ګډې وډې وایي راځه ما دوی ډېر شي دی به د قشن دې سوځي الله تعالی خوش هم درکړی خامخا دا خوشم جوړه بدا بای بای ټاټا نن خو چې چیرې هوټل ته تللی وای چې شام ماړی مو وای چې رنګونه مو داسې پیدا کړي وای پیسې شته دي تا سره؟ نه پیسې خو مو سره نشته تو سره هم نشته نه چیرې مو یو کاروبار شروع کړی وای چې شي پیسې مو په ګټلې وای اول هم ځکه خالي دی چې به د امرتون باغ ولګوي ښه امرتون به فشار کېږي خلک وایي چې داسې ښه سامان ورکېږي موږ به امرتون پرې وکړي پکړې به ونه وکړي واول کول زنکای د دې شیطان د امکان شوشي اصل ویر په شي چې اوس نه صحیح دی اولې ودا څه شی دي زمني چا ووالی ویلې ووالی ته راځه په شی ویر شو دې ته وایي جوړه ما کنه زمني دې ته ورته واپس تاسو دې خپلې ما وایي ته ته والی څه دی ووالی دا مور په چکای مو ویلې والی دا یو دا مړه میشه بوغ نه امرتون شي کوي تو دې بوغ دای چیرته ولې مو جوړ نه جوړوي به ډېره پره مې ونیول چې شکر خدای چې بوغ مو کرلی نه دی بوغ مو کرلی به مو ځای ماته مړ کړی و نن ډېر خوان وکړو ډېر سخته کړا دو ماړه پرېږده فوټبال سړی انګریز ته دله کال وکړه چار سره بوځي انګریزو بیا یې سره زر کا کال ورکا کال ورکړو چګه دا خو انګریز کال نه چګوي ماړه قرضه خو ده نشته پې نه قرضه مې نشته پې بیا ویله نه چګوي نگینا वो سپي سرانګې دی यारा सुपी خو د جوسه میرمن تیرا کړه خو اوس گزارا کو خپل دلې پاته نه وکا سپي بیموري ده سرانګې تو شي اوس یاره مخشه خو ټیخي ډېر خراب کړی وه خو اوس خو مې ټیخای باند شو شک وردوي خو د سایل سخت تکلیف ترته چټي خای ده خدای باند کا سایل او ده الا باند کو وړکیا د موتو ملګری په دغیزوی خاتمه شوشه چې په دا مخ مې بیا ونه لاګې ونه مې جنوزات روشي سعید او کې دوبای بای الله حافظ وا چګه دمره زر ته بدل شوې سلام دوی وتو تا وعلیکم السلام وای سپی دا سوړه تبکول دي چګه یاره سوړی مو خپل خکې دمره سخت سوړ دی چې د ګنډې مې بالکل ځنې ترې چګه چې د سوړه ویلې دی دا داس کیسه دو چې بابا نه مې نن د فریج دروازه دغه سکوله وکوته شوې یاره سپي تو سوی مو سره مانی یا وې نه مانی خو مو په د خپله سینه 15 ګولۍ خوړلې دي خو چګه دا څه غول خورې ماړه غول خورې 15 ګولۍ د خوړلې به غمدای سرنګ یې سینه د فول روغه رامیټه دو نه د اډیکای مختایو نه نور زخمی یې او کیسه ته غوږ ونسئ دا غونډې پونستان پناډول وې اوف دامره ستر وطن دی زه د خپل ملګري چیرې میندوم د بوتل ته لږ روکه ماړه د بوتل روکت شه نه یو منټ 4 مې دو پې چګه ندی موته بوتل ما صبر وکړه روکه د دو سړیا توس مې خالی پر میندولی आधे میجو پروگرام تراونی دیجی مفر سره خوستی کچره مو بابا پښتنه کړه بیا تک چې مسجد ته تللی دي سایدو میجلوړي سایدو